سلامونه دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ خوشحاله اوسئ. دوستانو نن په بیګ باش لیګ یوه ډېره جالبه په زړه پورې لوبه ترسره شول. دغه لوبه د فضل حق فاروقي او راشد خان لوبډلو ترمنځ ترسره شول چې د راشد خان لوبډلې د فضل حق فاروقي ټوله لوبډله په 15 منډو وسوځول چې ډېره په زړه پورې او ښایسته لوبه ترسره شول. یوه حیرانوونکې لوبه په بیګ باش لیګ کې ترسره شوه. د فضل حق فاروقي سیډني ټینډر لوبډلې شرمېدلې توپخانه وکړه. هغوی په دایره کې یا د پاور پلی په شپږم اوور کې خپل ټول لوبغاړي د لاسه ورکړل او په 140 منډو یې ستره ماته وخوړه. فاروقي چې د سیډني ټینډر لوبډلې استازیتوب کوي، نن یې د روان فصل په 5مه لوبه کې د ایډلیټ سټرایکرز لپاره په لوبه کې 4 اورونه ترسره کړل، 19 منډې ورکړې، 3 مهمې ویکټ یې ترلاسه کړلې. فضل حق فاروقي په تیره لومړۍ لوبه کې هم د خپل ځان لپاره او د لوبډلې لپاره ښه لوبه ترسره کړې وه، 2 ویکټ یې اخیستې وې. په نن لوبه کې هم زبردسته لوبېدلی دی، 3 مهمې ویکټ یې ترلاسه کړې. دغه لوبه چې د سیډني ټینډر او ایډلیټ سټرایکرز لوبډلو ترمنځ ترسره شوه، ایډلیټ سټرایکرز د لوبې پچه وګټله او د توپخانې پرېکړه یې وکړه او په ټاکل شوي 20 اورونو کې د 9 لوبغاړو په سوځېدو سره 119 منډو هدف وټاکه چې کریس لینشفورډ 13 او کولن دی ګران هم 3 زیاتې منډې وکړې چې سیډني ټینډر ته فضل حق فاروقي 3 ویکټې واخیستې، ګریندر سینګ، ډینیل سامس او برینډن ډیکټ 2 ویکټې ترلاسه کړې. د 119 منډو هدف په تعقیب کې د سیډني ټینډر لوبډلې په پاور پلی کې د نن خپله ټوله لوبډله له لاسه ورکړه او یوازې 15 منډې جوړې کړې. په 140 منډو یې شرموونکې ماته وخوړه. ایډلیټ ته هنري ټرنټن 15، ویس اګر 4، میتیو شارټ 1 ویکټه ترلاسه کړه. که مو دا ویډیو خوښه شوې در سره لایک کړئ او د خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پر د الله په امان.